سره ډېر مرکې نه کوئ او مینوال به مو ځینې پوښتنې لري. راځئ پیل یې له دې وکړو چې چیرې زیږېدلي یاست او وړوکوالی مو چیرې تېر کړی؟ لوګر ولایت کې زیږېدلی یم او کوچنیوالی ما په مهاجرت کې هم څه ناڅه تېر کړی ده، خو ډېر وخت ما په کابل کې تېر کړی دی. او کرکټ مو بیا په کوم عمر کې پیل کړه او په کوم عمر کې مو ورسره مینه پیدا شوه؟ د ماشومتوب نه ما کرکټ لوبه کوله. د ما مشرانو ورونو نور خپلوانو دوی به هم لوبه کوله د کرکټ. بیا ما د هغو سره لوبه کوله او د هغو لوبه ما تعقیبوله، ځکه ما ورسره شوق پیدا سو. هماغه و چې بیا کابل کې د کرکټ یو اکیډمي وه، هلته مې پلار او مشر ورور مې زه بوتلم شامل کړم. او د کرکټ د پیل په ورځو یا کلونو کې کوم لوبغاړی دې خوښېده یا د چا له لوبې نه ډېر متاثره کېدې؟ ما خو به د سنګکاره لوبه ډېره زیاته خوښېدله او د هغه لوبه ما تعقیبوله، نو هماغه وجه وه چې کرکټ سره مې نور هم شوق او علاقت پیدا شوه. ستاسې مینوال یا شنونکي تر ډېره فکر کوي چې حشمت ورو لوبه کوي، نو ځکه د ټیسټ لوبو لپاره غوره لوبغاړی دی. سږ کال شپږیزه کې تر ټولو زیاتې منډې تا وکړلې، دا وړتیا مو له مخکې لرله که نه په لوبه کې مو بدلون راوستی؟ په څه موده مخکې به چې ما لوبه کوله ډېر زیات به مې د ټیم ضرورت ته کتله او ما دغه وړتیا هم نه درلوده چې زه د 20 اوریزه لوبه وکړم. دا د 3-4 کاله مخکې خبره ده. نو بیا ما خپله ځان سره فکر وکړو چې زه باید خپل لوبه بدله کړم او کوشش وکړم چې 20 اوریزه لوبې هم وکړم د افغانستان لپاره. نو هماغه و چې ما خپل لوبې او تمریناتو ته تغییر ورکړو. تمرینات مې د غټ شاټونو تخنیک باندې ما کار وکړ او ذهناً هم ما دا وویلې چې زه څنګه وکولی شم چې غټ انینګز وکړم په 20 اوره لوبو کې. نو دغه ټولو باندې ما کار وکړ. هماغه نتیجه وه چې هغه تېر ځل شپږیزه کې هم زه د ټولې شپږیزې 2 نمبر ټاپ سکورر راغلم او سږ هم اول نمبر ټاپ سکورر د شپږیزې زه راغلم. په لوبه کې د قوت ټکی کوم دی؟ آیا دا چې ورو او په ارامه لوبه کې؟ د قوت ټکی به ورته وویلی شم چې د حالاتو مطابق زه غواړم لوبه وکړم. که د ټیم ضرورت تیزه لوبه یې تیزه هم کولی شم او که په ارامۍ سره د رنز پوره کولو یا د رنز کولو ضرورت نو هغه وخت کې هغه حالاتو ته په کتو زه کولی شم چې هماغه رقم لوبه وکړم. تاسو په میډل اورډر کې لوبه کوئ او په لوبډله کې مو رول هم خورا مهم دی. آیا د فشار احساس کوئ؟ بالکل. دغه 1 ډاون او 2 ډاون بیټسمینان که په هر فارمټ کې ته وګورې دوی باندې ذمهواري زیاته وي، ځکه په هر ټیم کې که وګورې اوپنرانو ته یا یو اوپنر یا دواړو ته دغه اجازه ورکړل شوې چې هغه د سرکل کې دایره کې تیزه لوبه وکړي او د ټیم لپاره څومره چې تیزې منډې جوړولی شي هغه جوړې کړي، که په ونډې کې او که په 20 اوره کې. نو بیا کله چې 1 ډاون یا 2 ډاون دغه بیټسمینانو ته خبر راځي، بیا هغه وخت کې د ټیم ضرورت دغه چې دغه میچ وچلوي، اخري 4-5 اورو ته 6 اورو ته برابر کړي. نو ما په ونډې کې ما چې مخکې لوبه کړې همدغه کوشش مې کړی د ما او رحمت چې دغه ټیم مخکې وچلو، مخته یې ویسو او دغه اخري بیټسمینانو ته اسانه کړو. نو اوس خو 20 اوریزه کې ما ملي لوبډلې کې 3-4 لوبې کړي دي، خو بیټینګ ما ته پکې نه ده راغلی. نو کوشش به همدغه کوم چې څنګه د ټیم ریکوایرمنټ یې د ټیم ضرورت یې هماغه رقم لوبه. او خبره چې بیا د فشار شي، نو تاسو د نړیوالو لوبډلو پر وړاندې لوبې کړې دي او نړیوال جام کې لوبېدلي یاست. آیا داسې کوم بالر شته دی چې ډېر یې په عذاب کړی او بال دې نه لوبولی؟ داسې خاص بالر نسم منشن کولی، خو په لوبه کې همیشه پریشر وي. هغه چې د ملک په سطحه باندې ته لوبه کوي، د دنیا په سطحه د ملک نمایندګي کوي، نو خامخا پریشر وي او خامخا داسې حالت راځي چې هغه وخت کې دغه میچ سخت حالت ته ځي. نو هغه وخت کې سړی پریشر ډېر زیات احساس کوي او یا کله هم چې ته په ډریسنګ روم کې پیډ خپل نوبت ته انتظار کوي، دې وخت کې پریشر ډېر زیات وي. نو داسې خاص کوم بالر نه مې پریشر نه ده اخیستی، خو په دې غټو لوبو کې په سخت حالت کې لږ د پریشر لاندې راغلی یم او هر لوبغاړی راځي. او د خپل لوبیز ژوند د لوی لاسته راوړنې په اړه که راته ووایې چې ته په افتخار کې یا په ویاړ او هغه لاسته راوړنه بولې؟ لاسته راوړنې الحمدلله شته دي، خو زه په ټیسټ لوبه کې چې کله ما زیمبابوې خلاف ډبل سنچري یا 200 منډې جوړې کړې، هغه د افغانستان لومړی لوبغاړی و چې 200 منډې جوړې.
نو هغه د ما لپاره او د افغانستان لپاره ډېر د افتخار ځای و او زه خپله ډېر زیات خوشحاله یم هغه ته چې دغه ریکارډ ما جوړ کړو او کوشش به کومه چې ټیسټ لوبو کې انشاءالله د افغانستان لپاره نور هم ریکارډونه جوړ کړم لکه 200 منډې مې چې کړې. ښه اوس به ستاسې د مینوالو په خوښه یو څو شخصي پوښتنې درنه وکړم. په کور کې په چا ډېر ګران یې؟ کور کې په مور ډېر زیات ګران یم. او د خوښې رنګ د کوم دی؟ خوښې رنګ مې تور ده. په کوم ښار یا هیواد کې ژوند کول خوند درکوي یا د آرامۍ احساس کوي او راحته یې؟ ما خو سفرونه ډېر کړي دي خو ما ته چې ډېر خوند راکړی هغه نیوزیلینډ دی. او په ملي لوبډله کې د نږدې ملګری څوک دی چې ډېر ورسره کښېنې او ډېر؟ ټول ملګري دي ټول عمرونه دي خو رحمت شاه سره اوس زیات پاتې کېږم. کله چې له کرکټ لاس په سر شوې نو څه به کوې؟ آیا د راتلونکي په اړه دې څه فکر کړی؟ دې ته خو ملا سوچ نه ده کړې اوسه پورې خپل کیریر ته هم سوچ ده او لوبو ته هم سوچ ده. کوشش کوو چې خواري محنت وکړو څومره چې افغانستان ته موږ لوبه وکړو ویاړونه ورته راوړو دا دې لپاره اوس فعلا ما سوچ کړی نو آینده کې به بیا هغه سره انشاءالله ګورو. د ژوند تر ټولو لوی ارمان دې څه دی؟ لوی ارمانونه خو زیات دي خو د ما ارمان دغه ده چې غټ ایونټ خپل ملک ته موږ وګټو ټول لوبغاړي افغانستان ته یو داسې ایونټ وګټو چې دنیا کې غټ ایونټونو نه یو ایونټ وي. مننه شهید صاحب. کور ودان.